دا ټول نه دي په دې دنیا مه غولېږئ ورونو وزر کوم درته دا هر څوک چې زموږ لایف ګوري دا هر څوک چې دا ګوري په دې رستورانونو په دې شرکتونو په دې مارکیټونو په دې اولادونو په دې پیسو په دې یو مه غولېږئ ګوره څه شو هغه خلک هغه فرعون ته شو چې د دنیا دعوې کول. ماشاءالله تا جانه یقین وکړه چې ډېرې قیمتي خبرې دې کړې دي او ډېرې ښکلې خبرې دې کړې دي. ملګرو دا تا ورور د نصیحت ویډیو دا تاسو ته زه پلی کوم او د خبرې رسور و موږ تاسو پکې ډېره زیاته فایده ده او ډېرې ښې خبرې کړي دي. نن په تاسو باندې د تا ورور د خبرې اورم نو ملګرو خپل ځینې فایدې یې پوره رسور و هر څو د خبرې چې ورو نو بیا به وروسته خبرې کوو. 2 ورځې ژوند دی تاسو پر رب تعالی یقین وکړئ داسې ژوند وکړئ چې د الله په ډاره کې وکړئ. همدغه لایفونو کې تاسو راځئ ځینې هلکان راته وایي چې دغه وګوره ستا ملګری دلته نصیحت وکړه. ما ویل چې الله یې صحیح کړی نه نو زه به یې صحیح کړم خو زموږ صرف دونه دی چې کوشش وکړئ چې د سندرو نه ډډه وکړئ دغه تورسرې چې راخلئ دې سره خبرې مه کوئ او دغه تورسرو ته لږ نصیحت کوئ. دغه دجال دی دغه موبایل نه دی د دنیا نه بهترین خراب شی دغه موبایل دی بل یو هم نه دی. دغه موبایل نه هر څه مرداره کیږي. دغه موبایل دغه یوټیوب دغه ټیک ټاک دغه فیسبوک ښه هم استعمالولی شو خراب هم استعمالولی شو. عطا فاونډیشن په یوټیوب او فیسبوک باندې هغه یو ټکس نه راولي. ولې نه راولي؟ چې هغې کې داسې یو ټکسونه دي چې هغه غیر اخلاقي دي د هغې پیسې موږ ته حرامې دي. کوشش وکئ د داسو ټکسونو نه د داسو پیسو نه ډډه وکړئ ورونو. ګورئ پیسې به ډېرې لرئ خو سکون کې به ناست یې. پیسې به ډېرې لرئ خو عزت به نه لرئ. خدای دې وکړي چې زموږ نه خفه شوي نه اوسئ تاسو. ښه ملګرو تاسو دا توله د خبرې واورېدلې ګوره دا خوښې خبرې نه دي خو چې څوک په پوهېږي په تا کې ډېر څه فرق دي ملګرو. موږ تاسو یې فایدې پوره دا خبرې کړي دي او چې موږ تاسو په دغو خبرو باندې عمل وکړو ملګرو. ویډیو مو که خوښه شوې وي د نورو ملګرو سره د ثواب په نیت باندې شیر کړو ځکه چې ډېرې قیمتي خبرې دغ کړي دي نو ملګرو ویډیو سره مخکې شیر کړو. ډېره مننه.